السلام علیکم ملګرو. نن سبا ګرمي ډېره شوې ده او نن سبا د ایسي د کولر پکې ته وایي ضرورت نشته. ضرور وایي نو چېرته کمه کوټه ډېره ګرمه وي هغې سره به داسې طریقه کوئ بالکل هغه کوټه به بالکل یخه وي، نه کولر پکې به لګوئ او نه به پکې ایسي لګوئ. نو راځئ دا طریقه تاسو وګورئ او مخکې ملګرو سره خوښه شوه ملګرو سره شریکه کړئ لازمي. راځئ زه هم ګورم تاسې هم وګورئ څه کومه طریقه یې کړې ده کوټې سره. ګرمي شروع شوې ده او کمرې د بره نه بالکل اور راغورځي د چت پکې، نو د یخوالي دپاره یې درته مکمل طریقه ښیمه. موږ خو په سیندونو باندې او د کورونو نه بار ګرځو، خو زنانه په کورونو کې ګرانه ګراني ده، ایسیګان څوک لګولی نه شي، نو په ګرمۍ کې راګیري. نو دا طریقه د هغوی دپاره ده. که څوک سپین سیمټ اچوي نو هم دا طریقه د دې ته وګوره دغسې په جارو باندې به په کوټه باندې پاس نه سپین سیمټ وکوي 50% کولینګ اینډ یخوالی به راځي انشاءالله. او که رانغی نو زه جرم منم ځکه چې زه ځان له په خپله باندې کومه، ځکه چې ګرمي شوه نو دا د ما اوس وکړه نو الحمدلله زه به کمره کې کولر هم نه چالوم. ښه ایسي خو لا لویه خبره ده، د چت پکې ته به وخت تېروي او ګزاره به کېږي انشاءالله. ښه ښکلې دا یې مکمل طریقه د ښیمه یې ده ته. که سپین سیمټ څوک کوي نو هم په دې طریقه باندې، ځکه چې ډېر خلک بیا کمنټسونه کوي او څوک په واټساپ باندې راځي وایي استاده دا به څنګه کوو. نو مکمل طریقه مې درته وښوله چې دقسې په جارو باندې به یې واچوئ پې او په شا شا به ترې نه ځئ چې خپې پې نه جوړېږي چې خالي ځای پې پاتې نه شي، چې مکمل سپینه شي دا کوټه. نو تاسو دا وکتله نو دې کس د کوټې سره د سره په سپین سیمټ واچوئ یا په چینه واچوئ نو بالکل دا کوټه به یخه وي. کولر پکې ته هم پرې ضرورت نشته دی او ایسي د داسې هم ضرورت نشته دی. نو دا خبره کړې ده ذمهوارۍ سره دا کس وایي انشاءالله. ما د ډېر خلک کمنټونه دغه کوي نو مال د تاسو سره هم شریک کوم. موږ خپل کړی نه ده کېږي انشاءالله. که تاسو دا ویډیو خوښه شوه مخکې ملګرو چې لازمي شریک کړئ انشاءالله. ټرای به تاسو هر سړی وکړئ ځکه چې دومره خرچه پکې نه راځي. سپین سیمټ یا چینه خامخا ځکه چې د ایسي او پکې پکې بچ کېږئ. نو بالکل دا خبره ځکه زما خوښ هم په دې ده رنګ وي هغه د کوټې د مطلب دا نه راځم ته نه راکش کوي. نو ملدا بالکل زما ذهن ته دا پرېوته کېدای چې داسې بالکل وي د خبره ټیکه هم وي او بالکل ګرمي ډېره شوې ده. کوټې د باسره چت دومره ګرم وي نو بهي دا چت پکې ګرمه واولي. دې سره تاسو سره داسې کمال وکړئ د بالکل دا به یخ هوا ولي او د کولر پکې د شنه پکې ضرورت نشته. که دا ویډیو مخکې ملګرو سره لازمي شیر کړئ او که دا څوک نوي یاست زموږ په فیسبوک پیج باندې د پیج سره فالو کړئ. یوټیوب چینل ګورئ، یوټیوب چینل سبسکرایب سره ډېره مهرباني. والسلام.